سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. پاکستاني حکومت وایي چاته اجازه نه ورکوو چې له افغان خاورې راواوړي. پاکستان وایي چې پر ډیورنډ تدابیر سختوي او چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې دغه هیواد ته واوړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید په تازه څرګندونو کې ویلي د هیواد پالیسي یې داسې ده چې د جګړو د شدت په صورت کې به افغانانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي. د ده په وینا امنیتي تدابیر ډیریږي او هیڅ چاته به د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. شیخ رشید داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې پاکستان په وروستیو کې په افغانستان کې د روانې جګړې ملاتړی بلل کیږي او افغان حکومت په دې باور دی چې دغه هیواد په لوی لاس په افغانستان کې د جګړو دوام غواړي. بلخوا پاکستان بیا وار له مخه پر فرضي کرښه اغزن سیم تیر کړی دی چې دا کړنه یې غیر قانوني ده او لا ډېر تدابیر به د ولسونو سخت غبرګونونه له ځان سره ولري. تیرو 24 ساعتونو کې 107 طالبان ووژل شول او 58 نور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 107 طالبان ووژل شول او 58 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دې په خوا کې 11 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو. د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد لغمان، لوګر، پکتیکا، خوست، بلخ، فاریاب، هلمند، نیمروز، بدخشان، کندوز، تخار او کابل ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سرتیرو تر وتلو وروسته بایدن به ډیر ژر د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي. ځینو بهرنیو رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې بایدن به له خپلو امنیتي سلاکارانو او د ملي امنیت له ټیم سره تر بحثونو وروسته ډیر ژر خپله تګلاره اعلان کړي. سرچینې وایي چې پر دې تګلاره بحثونه شوي دي، خو بایدن نن پنجشنبه له خپلو ځینو سلاکارانو سره بحثونه کوي او هڅه کوي د سرتیرو د وتلو او تر هغه وروسته د افغانستان په اړه واضح تګلاره ولري. راپورونه وایي چې تر ډیره به د دې تګلارې تمرکز له افغان حکومت سره پر مرستو، له افغانانو سره پر بشري همکاریو او نورو مواردو وي. بایدن تر دې وړاندې هم ویلي و چې له افغانستانه به خپل ټول سرتیري وباسي، خو له دغه هیواد څخه په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. جواد ظریف وایي افغان مشران باید راتلونکو نسلونو ته باثباته افغانستان جوړ کړي. افغانان د راتلونکو نسلونو لپاره د سوله ییز او باثباته هیواد د جوړولو وړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې له افغان سیاسونو او طالب استازو سره تر کتنې وروسته په ټویټ پیغامونو کې ویلي چې ایران د افغانستان د سولې په پروسه کې بشپړې همکارۍ ته تیار دی. د ظریف په خبره د امریکا د ناکامۍ له امله افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي، خو د دې اړتیا ده چې ژر تر ژره به دغه هیواد کې د سولې په خبرو کې پرمختګ راشي او روانې جګړې پای ته ورسیږي. ظریف ویلي له دواړو لورو سره یې لیدنه ګټور او ایران هڅه کوي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. ظریف وروسته له هغه دا څرګندونې کړي چې په تهران کې د طالبانو د قطر دفتر له یوه پلاوي او له یو شمېر افغان سیاسي څیرو سره وکتل. په دې کتنه کې پر افغان سوله او روان وضعیت خبرې شوي دي. د مرکزي اسیا هیوادونه وایي د سولې خبرې باید ژر تر ژره چټکې کړل شي. د مرکزي اسیا هیوادونو په افغانستان کې د اوربند مذاکراتو د چټکتیا او د جګړو د درېدو غوښتنه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مرکزي اسیا د 5 هیوادونو او ملګرو ملتونو استازو په یوه ګډه آنلاین غونډه کې په هیواد کې روان وضعیت د جدي اندېښنې وړ بللی دی. دغه هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې دوی په افغانستان کې له روان وضعیت اندېښنه لري او په دې باوري دي چې جګړه د ستونزو د حل لار نه ده. د دوی په خبره د مرکزي اسیا هیوادونه په افغانستان کې د سولې او امنیت له راتګ سره هر اړخیزې همکارۍ ته تیار دي او تمه لري چې دلته روانه جګړه ژر تر ژره ختمه شي او د لویو اقتصادي پروژو عملي کولو ته زمینه برابره شي. په کابل کې د یوناما مشري او په مرکزي اسیا کې د ملګرو ملتونو استازو هم ویلي چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې چټکې شي او روانه جګړه دې ژر تر ژره ختمه کړل شي. په دې غونډه کې حنیف اتمر د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري اړینه بللې ده او له دوی یې مننه کړې چې تل یې دلته د سولې او دایمي ثبات ملاتړ کړی دی. ترکیه او امریکا وایي د کابل هوایي ډګر پر امنیت مو رغنده خبرې لرلې دي. ترکیه وایي د کابل هوایي ډګر په اړه یې له امریکا سره مثبتې او ګټورې خبرې لرلې دي. ترکیه ویلي چې د دفاع وزیر خلوصي آکار له خپل امریکایي سیال سره د کابل هوایي ډګر د امنیت پر تامین خبرې کړې دي او دا خبرې رغنده او اغېزناکې وي. ترکیه لوري ویلي چې خبرې پای ته نه دي رسیدلې بلکې ادامه لري تر دې چې د کابل هوایي ډګر امنیت ترکیې ځواکونو ته وسپارل شي.
د امریکا د دفاع وزارت هم په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې ګټورې او اغېزناکې خبرې یې لرلې او ترکیه به د یو ښه متحد په توګه د سرتیرو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت په تامین کې رغنده رول ولوبوي. د پاکستان د پوځ مشر قطر ته تللی دی. د راپورونو له مخې جنرال قمر جاوید باجوا په یو رسمي سفر قطر ته تللی او د دغه هیواد د پوځ له مشر او د دفاع له وزیر سره یې کتلي دي. په دې لیدنه کې پر بیلو دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوي دي، خو په اړه یې تر دې دمه جزئیات نه دي خپاره. دیبورا لانز وایي ښکېل لوري د ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته ستانه شي. ملګري ملتونه وایي ښکېل اړخونه د ژر تر ژره د خبرو میز ته ستانه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشرې دیبورا لاینز په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په قطر او کابل کې د دواړو لورو له مشرانو سره پر روان وضعیت خبرې کړې دي. نوموړي ویلي په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړل شي، شخړې دې پای ته ورسیږي او په بیړنۍ توګه دې دواړه لوري د خبرو میز ته ستانه شي. لاینز وایي چې د افغانستان د سولې مذاکرات د ملګرو ملتونو له هر اړخیز ملاتړ برخمن دي، نو له همدې امله دواړو لورو ته پکار ده چې رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړي. لاینز څو ورځې وړاندې دوحې ته تللی وه او هلته یې له طالبانو سره په خبرو کې د مذاکراتو پر دوام او بیا پیلېدو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمیږي او ښکېلې خواوې باید دا واقعیت درک کړي. عرب نیوز وایي د افغانستان ناامني به ګاونډیو ته په ستر سرخوږي بدله شي. عرب نیوز په یوه مطلب کې ویلي چې تر دې دمه لا د افغانستان ځینې ولسوالۍ طالبانو نیولي دي، خو سر له اوسه ګاونډیو هیوادونو ته اندېښنې پیدا شوي دي او په پولو کې تدابیر سخت کړي دي. سرچینه کاږي په افغانستان کې د ناامنیو په پراختیا سره د سیمې هیوادونه په تیره د افغانستان ګاونډیان له سختو ستونزو او ګواښونو سره مخ کېدلی شي. سرچینه وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنۍ د پراختیا ترڅنګ احتمالي کډوالي هم هغه څه دي چې دوی ته به ستر سرخوږی بدلېدلی شي. عرب نیوز په دې مطلب کې ویلي چې که سیمه غواړي چې له امنیت او ثبات برخمنه شي، نو باید د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي او د جګړو په ختمولو کې خپلې هڅې پراخې کړي. او وروستی خبر دا چې د کرونا وبا پراختیا مودي د خپلې کابینې 12 غړي له دندو ګوښه کړل. د هند لومړي وزیر د کرونا د ناسم مدیریت له امله د خپلې کابینې 12 وزیران له دندو ګوښه کړي دي. هندي رسنۍ وایي چې په دې ډله کې د هند د روغتیا وزیر هم شامل دی. هند یو له هغو هیوادونو دی چې کرونا وبا سخت ځپلی دی. معلومات ښیي چې د کرونا د تازه پیښو له پام وړ کمېدو سره سره بیا هم هره ورځ شاوخوا 1000 کسان د دغه وایروس له امله مري. هند یو له ګڼ میشتو هیوادونو دی چې د کرونا ضد واکسینو ویش به پکې ډیر وخت ونیسي. هندي حکومت وایي چې اوس هم په ورځ کې 8 میلیونه کسانو ته د کرونا ضد واکسین ویشي. قدرمنو لیدونکو، دا و د نن ورځې مهم وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو مو په لویه لاس سپارم. د الله په امان.